قدرمن دوستانو نن په یوه ډېره اړینه او ښکلې موضوع باندې بحث کوو چې هغه د اسلام د لوی کتاب د اسلام د سپېڅلي کتاب قرآن کریم په تړاو باندې دی. قرآن کریم د اسلام په ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او دغه د انسانانو د هدایت د انسانانو د لارښوونې لپاره الله پاک رالیږلی دی تر څو انسانانو ته رهنمایي وکړي او انسانانو ته په روښانه لار د تګ سوق وکړي او هغې ته لاره وښیي. نن به په دې بحث وکړو چې د قرآن کریم فضیلت څه دی، قرآن کریم څنګه تلاوت کړو، قرآن کریم قرائت علم چې لوی علم دی د قرآن کریم د دغې دپاره څومره اړینه او مهمه ده چې موږ او تاسو کار وکړو. قرآن کریم باید په څو ډوله تلاوت شي. تجوید علم چې د قرائت علم یوه برخه ده، په دې کې څومره باید موږ او تاسو فوکس وکړو چې تر څو موږ او تاسو وکولی شو قرآن کریم په سمه توګه تلفظ په سمه توګه یې تلاوت کړو او د اسلام دغه مقدس او دغه ریښتینی کتاب تر خلکو تر نورو پورې ښه او په سمه طریقه ورسوو. په خپرونه کې را سره میلمه ښاغلی شفیع الله اسنزر صاحب چې دی د قندهار ولایت څخه د سکایپ له لارې زموږ سره په لیکه کې دی. په همدې موضوعاتو به ورسره بحث کوو. سنزر صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ، درته وایم ډېره مننه چې زموږ بلنه مو منلې. خیر اوسئ، ډېره مننه. غواړم چې ستاسو او ستاسو د ټوله هغه کم تخنیکي همکاران چې د هغه څخه ډېر منندوی یم چې په یو داسې مهمه ورځ او په یو داسې مهمه موضوع باندې ماته وخت راکوي. نو اول ځل هر څه چې رب العالمین په دا دنیا کې پیدا کړي، په لکاو انسانان، په لکاو استادان، په لکاو شاګردان او په لکاو علوم یې پیدا کړي دي. نو بیا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول اصل کې د الله قول دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، چې در ټولو بهترین په شاګردانو کې در بیسټ اف د بیسټ سټوډنټ غوره شاګرد کوم شاګرد دی؟ هغه شاګرد دی وایي چې د قرآن شریف علوم زده کوي. او در ټولو غوره استادان په استادانو کې موږ ډېر علوم لرو، د علومو شمېر نشته، نو په هغه کې در ټولو غوره کم استاد چې دی هغه استاد چې د قرآن شریف علوم د قرآن شریف تدریس ورته کوي. نو په دغه ځانګړې مرکه کې چې تاسو دغه یو مهمه موضوع باندې ماته وخت راکړی دی، تاسو څخه ډېر منندوی یم او خوشحاله یم چې پر دغسې یو موضوع ډېره مننه کوم. سنزر صاحب محترم، لومړی به د قرآن کریم په ارزښت د دغه کتاب د مهموالي د دغه کتاب په مقدسوالي به دواړه بحث وکړو چې قرآن کریم چې پر د اسلام په ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی د الله له لورې یو رالیږل شوی کتاب دی، د څومره ارزښتمند دی موږ مسلمانانو یا د دغې نړۍ مخلوقاتو ته؟ ډېره مننه. اول یو عربي لیکوال ډېر ښه خبره لیکلې چې کل شیء یرتبط بالقرآن یصبح عظیم، چې هر شی ارتباط د قرآن شریف سره ولري رب العالمین هغه ته یو عظیم مقام ورکړي. هغه رب العالمین هغه کم سټیج چې دی هغه ورجلا او یو عظیم سټیج ورته ورکړي. جبرائیل علیه السلام نزل به القرآن فاصبح سید الملائکه ویسمي بروح الامین. ویا جبرائیل علیه السلام چې دغه په واسطه رب العالمین د قرآن شریف نازل کړي، هغه فرشته رب العالمین د ټولو ملایکو سردار وګرځول. همدارنګه رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليها القرآن فأصبح سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين. رسول الله صلى الله عليه وسلم چې پر چا باندې رب العالمین قرآن مبارک نازل کړي، هغه د ټولو انبیاء سردار او اخیر نبی وګرځول شو. او همدارنګه امت سیدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم نزل عليها القرآن فأصبح خير الأمم. دغه قرآن چې پر کم امت باندې نازل شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت دی، هغه در ټولو امتو غوره وګرځېدی. همدارنګه لیلة القدر نزل فيها القرآن فأصبحت خيرة الليالين. شهر رمضان نزل فيها القرآن فأصبح خيرة الشهور. النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم تعلم القرآن وعلمه، وأن القرآن إذا نزل على قلب الإنسان فأصبحت خيرة الناس. نو همدارنګه وایي د لیلة القدر شپه چې په هغه کې د قرآن نازل شو در ټولو شپو څخه غوره وګرځېدل.
د روژې میاشت چې په کومه میاشت کې د قرآن نازل شو د ټولو میاشتو څخه غوره وګرځېدل. نو قسم اخلي دغه عربي لیکوال چې زه قسم اخلم که دغه قرآن د یو انسان پر زړه باندې نازل شي نو هم هغه انسان په ټولو انسانانو کې غوره وګرځول شي. نو د قرآن پر ارزښت چې وغږېږو، د قرآن پر علومو چې وغږېږو، هغه یو انګریزي لیکوال وایي چې the biggest revolution on humanity is the revelation of Holy Quran. چې د انسانانو باندې د ټولو غټ بدلون د قرآن شریف نازلېدل. د انسانانو یو مقام د قرآن شریف د نزول څخه د مخه یو بل شانو، او د قرآن د نزول څخه وروسته انسان خپل نړۍ، انسان خپل ځان، انسان هر څه وپېژندل. موږ چې کوم علوم وینو شاوخوا دا ګرده د سورس اف قرآن د قرآن شریف سرچینه ده. ډیره مننه، ډیر په زړه پورې، ډیره خوشحاله شوم قدرمن سنځر صاحب. سنځر صاحب محترم، یوه تر ټولو مهمه مسله د قرآن کریم سره تړلې هغه دا ده چې موږ او تاسو باید قرآن کریم په صحیح توګه تلفظ، په صحیح توګه ولولو او په صحیح توګه قرائت کړو. قرآن کریم چې الله پاک نازل کړی دی پر مسلمانانو، پر حضرت مسلم او مسلمانانو ته دغه د هدایت کتاب دی او ټول بشریت ته دغه د هدایت کتاب دی، خو مسلمانانو په ایمان راوړی دی. زه اوس پوښتنه هم دغه کوم چې قرآن کریم باید څومره اړین او مهم ورسره تجوید تړلی دی، د قرآن کریم د قرائت علم څومره د ارزښت وړ دی، او هغه څوک چې قرآن کریم په تجوید باندې متاسفانه نه تلاوتوي هغې کومې ستونزې پکې راولاړېږي، او څومره دغه علم اړین او مهم دی چې موږ او تاسو باید که چیرې قرآن کریم زده کوو باید په تجوید سره زده کړو تر څو په صحیح توګه تلفظ او په صحیح توګه قرائت کړو. ډېره مننه. اوس د یو انسان ژوند 40 ساعته چې دی کوم په اسلام کې تېروي، پر ده باندې فرض عین دی د قرآن شریف تجوید او د قرآن شریف په علم ځان پوهه کول. متاسفانه موږ ډېر په 100% کې 80% کم ځوانان یا کم په ټولنه کې خلک وینو چې د تجوید د علم څخه بې برخې دي. تجوید علم اوس ډېر موږ داسې وینو چې ماشاءالله الحمدلله مسلمانان د قرآن شریف سره ډېره مینه لرو، خو کله کله داسې راځي چې موږ د قرآن شریف سره مینه لرو، تجوید وایو، خو هغه تجوید متاسفانه موږ تجوید نه برابر قرآن شریف وایو، خو د ثواب په نیت خو هغه قرآن شریف پر موږ باندې بیرته هغه د غلط ویلو په سبب باندې پر موږ باندې لعنت وایي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. وایي ډېر داسې کسان شته چې دوی په داسې حال کې تلاوت کوي چې قرآن شریف پر دوی باندې لعنت وایي. نو موږ الحمدلله نورو علمو ته وخت ورکړی دی، نو هم در ټولو اړین دغه علم دی چې ولې تعلق زموږ د قرآن شریف ته د ټولو اعمال سره دی. لمونځ کوو، تجوید پکې شته، تلاوت د قرآن شریف سره اړین دی، حدیث د ټولو علومو سرچینه ما کله هغه د مخه چې یادونه ورته وکړه دغه قرآن شریف څه ده. نو که دغه قرآن شریف ویل موږ دا باید قرآن شریف یې په تجوید وویل سي، بیا په ترجمه وویل سي چې دا قرآن شریف تا ته څه وایي، کوم پیغامونه درکوي، بیا په تفسیر او په مقاماتو د قرآن شریف یو داسې کتاب دی هر اړخ یې باید وویل سي. خو چې موږ کوم هغه توانایي دی رب العالمین بس ټولو ته دغه ورکړي چې په تجوید وویل سي. تجوید د لمانځه چې په قبر کې او په آخرت کې د ټولو مهمه او اوله کومه پوښتنه چې د لمانځه کېږي هغه دغه د تجوید سره تړاو لري چې ته د سبحانک اللهم دا ته په کوم الفاظ باندې وایه. ولې په تجوید کې موږ راځو لحن جلدي و لحن خفیانې ورته وایي، یو غلطي ته په قرآن شریف کې کوې، په داسې بعضې غلطیانې شته چې په هغه کولو سره ستا ټوله لمونځ فاسدېږي، ستا ټوله لمونځ هغه صحت بیا نه لري. نو په همدا خاطر چې د تجوید علوم در ټولو علومو، در صرف و در نحو د حدیثو در ټولو د مخه د قرآن شریف علم در ټولو مهم دی. ډېره مننه کوم. سنځر صاحب د قرائت په تړاو باندې تاسو وویل را سره د تجوید په تړاو چې دا ټول اړین او مهم دی. قرآن کریم مثال په دوو برخو موږ او تاسو ویشلی شو چې یو د قرائت علم دی او بل یې د معنا او د تفسیر برخه ده. ډېری موږ ګورو قاري صاحبان فوق العاده قرآن کریم تلاوتوي، په تجوید یې تلاوتوي، د قرائت علم یې فوق العاده زده کړی، خو متاسفانه په معنا یې نه پوهېږي. او تر ټولو مهمه خبره بیا هم
دا ده چې قرآن کریم الله پاک مسلمانانو ته د یو روحنما په توګه رالیږلی دی، یو ښې لارې ته د لیږدولو په تړاو یې رالیږلی دی. نو که د قرآن کریم په معنا باندې پوه نه شو نو ډېری وخت خو موږ قرآن کریمونه هلته ایښي وي، کله چې مثال په کورنۍ کې یا په فامیل کې یو کس مړ کېږي تلاوت کېږي، یا په نورو ختمونو کې تلاوت کېږي، په خطه کې چې تلاوت کېږي هېڅوک هم د سره په معنا نه پوهېږي. دلته پوښتنه هم زه کوم څومره اړینه او مهمه ده چې موږ ځوانان قرآن کریم که زده کوو د سره یې معنا هم زده کړو، تفسیرونه یې ولولو، تر څو په قرآن کریم کې څه راغلي دي، د مسلمانانو لپاره یې څه ویلي دي. اوس د انسانانو د خاص د مسلمانانو د شاته پاتې کېدل د ټولو مهم او د ټولو هغه غټ عامل همدغه دی چې تا یادونه ورته وکړه چې موږ ته رب العالمین یو داسې کتاب راکړی چې په هغه کې د جیوګرافي څخه ونیسي تر اسټرونومي پورې چې دغه ټول علوم رب العالمین پکې راغښتي دي، چې بایولوژي امبرایولوژي چې کیمستري فزیکس چې هر علم ته پکې غواړي هغه پکې شته. خو انسانان مسلمانانو چې هغه شاته پاتې کېدل د ټول مهم دا ده چې کتاب رب العالمین ته رسولی دی وایي یې خو په معنا یې نه پوهېږي. اوس اهمیت د مسلمانانو دپاره ده چې اول باید په دغه کتاب کې انسان هغه تجوید یې وویلی، ښه تلفظ یې زده سو، بیا دی په معنا باندې پوه سي. اوس موږ قرآن وایو، سورة الناس وایو، سورة البقره وایو، سورة یاسین وایو، خو زموږ څخه د قرآن شریف هغه د ټولو غټ حق د قرآن شریف یو دغه دی چې موږ د قرآن شریف په دا حکم پوه سو چې رب العالمین اوس موږ ته کوم حکم کوي. نو موږ چې شاته پاتې یو په ټیکنالوژي کې، په کمیونیکیشن کې، په سوشل میډیا کې چې کوم مباحثه کېږي، موږ مسلمانان په ډېر څه کې ولي موږ هغه د ټولو هغه غټ د علومو سرچینه چې ده هغه مو صرف نظر ګرځولې ده او د هغه څخه چې کومې برخې دي په هغو برخو پسې دغه کوو، خو هغه سرچینه هغه سورس ته موږ ځان نه رسوو. نو که غواړي یو انسان کامیابي ترلاسه کړي، خپل په امورو کې، خپل په کاروبار، خپل په دغه کې، خپل په شخصیت کې، خپل په ټولنه کې، خپل په تحصیلي ژوند کې، نو هغه د قرآن شریف سره چې کوم تړاو ولري، ولې قرآن شریف is the entire code of life، د ټول ژوند هر څه پکې نغښتي دي. که ته ډاکټر یې قرآن شریف ته ستا د ډاکټري په دغه باندې ډېر علوم او هر څه درته لري. که ته یو استاد یې، که ته یو شاګرد یې، که ته یو مور پلار یې، که ته یو زوی یې، د قرآن شریف هر څه تا ته ویلي او هر څه یې تا ته داسې څرګنده کړي چې داسې مجال نه پکې پاتې چې ستا د سره څخه خلاص. دلته که پوښتنه وکړم چې د موضوع څخه ونوځو، علت څه دی ولې موږ مسلمانان دومره سالنګاري کوو چې قرآن کریم په معنا تر اوسه نه یو پوه؟ دلته مثال ستونزه په چا کې ده؟ ستونزه په مکتبونو کې ده، ستونزه په پوهنتونونو کې ده. باید که یو څوک د پوهنتون څخه فارغېږي باید د قرآن کریم حافظ که نه وي، قاري خو باید وي، په ښه توګه تلفظ کړي او د قرآن کریم په معنا په هغو مهمو معناګانو باید ځانونه پوه کړي. دلته ستونزه په چا کې ده؟ ستونزه په خپله په ټولنه کې ده که زموږ په اساتیدو کې ده؟ ستونزه خو اصل د ډیرو ځایو څخه را روانه ده. ستونزه چې د کېدای شي بعض وخت چې خپله د کورنۍ څخه، ستونزه کله بیا ځي چې خپله د مکاتبو څخه، او ستونزه کله یي چې د ټولنې څخه. ولې دا د قرآن شریف علوم یا داسې د دیني او دغه کوم دغه چې دا علوم موږ که سره اوس جلا سره بولو، خو کنې دا جلا نه دي، دواړه سره تړاو لري. اوس که زموږ ټولنه پر دې باندې چې دا شي ته قدر نن سبا هغه په ډېر قدر نه کتل کېږي، یا ولې چې میټریالیزم موږ ماده پرستي دومره زیاته سوې چې هغه د قرآن شریف قدر اوس موږ ته په ډېر څه نه معلومېږي. ولې هغه دیني ګټه نشته باندې چې اوس پر دغه قرآن شریف باندې پیسې ورکول کېدلی، همدارنګه نور نو بیا به ما لیدلی وای چې د دغه قرآن شریف دپاره به ډېرو ځوانانو دغه کولی. متاسفانه هغه مایند سیټ نه دی جوړ، هغه ذهن سازي نه ده جوړه سوې. رب العالمین دې بس موږ ته هدایت وکړي، او دا ستاسو هم ډېر غټ کورودانۍ دي چې اوس په دغه لارې څخه اوس یو مایند سیټ خلکو ته ورکول کېږي چې قرآن شریف څنګه کتاب دی او علوم یې څومره ډیپ او څومره ژور دي او څومره فایدې را لري. بله ډېره مننه کوم. مخکې هم د تجوید په اړه دواړو بحث وکړ، د تجوید علم د ارزښت په اړه هم بحث وکړ. په تجوید کې په علم کې یو مقامات دي، که د مقامات په اړه راته ووایي چې مقامات په قرآن کریم کې څومره ارزښت لري او په دې اړه ستاسو نظر اخلو. مقامات
د قرآن شریف مزینوالی راولي. کله اوس اول وارې به انسان خامخا تجوید زده کوي چې د تلفظ سم سو. تلفظ چې سم سو بیا علم النغمات علم المقامات په قرآن شریف کې داسې مقامات دي. مثال اوس په قرآن شریف کې راځي بعض آیاتونه چې هغه د خوشحالۍ آیاتونه دي، خو دلته بعض قارین چې په مقامات نو سره پوهیږي هغه په داسې لهجه وایي چې د غم لهجه یې، هغه بیا هغه خپل قرآن شریف چې خپل هیبت او خپل دغه لري هغه عمر بیا نه پاتېږي. اوس دغه د مقام تورې چې کاره کېدی په عربي کې پخوا به کیف مقامک، اوس کیف حالک، معنی هغه ستا حال څه رقم دی. په انګلیسي کې موږ ورته وایو موډ. اوس د قرآن شریف چې یو آیات راځي هغه بعض آیاتو کې د خوشحالۍ آیاتونه، بعض کې د عذاب آیاتونه، بعض کې رب العالمین د جلالیت او د هیبت آیاتونه، نو هغه د مقام باید د انسان حال سره واوړي، د انسان هغه کوم سټیج هغه سره واوړي. دلته بیا مهمه خبره ده د سنځر صاحب چې په معنا نه پوهېږو، که چېرې په معنا پوه شې نو ته به په دې پوهېږې چې د آیت شریف په کوم د خوشحالۍ دی، د غم دی، د الله پاک د هیبت دی، خو دلته معنا مهمه ده. بیا هم موږ وویله چې اول تجوید مهم دی چې تجوید وویل سو، او بیا دومره تفسیر چې ته په هغه معنا باندې پوه سې، او بیا مقامات ته چې راشې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قرآن یو داسې کتاب دی چې د انسانانو ژوند بدلوي. او اوس دا قرآن شریف هغه یو دغه راپیاسو چې دغه مقامات د قرآن شریف دا کوم ترتیب چې څه ودي چې الحمدلله رب العالمین، هغه یو انګلیسي ساينس پوه چې په میوزیکل کې پی ایچ ډي کړی و، میوزیکل انډسټري کې د هغه چې د قرآن شریف کلاس ته کښېنستی هغه را فکر کړو چې دا د یو میوزیکي یو کلاس دی. هغه چې د تورو پیوندتوب ته وکتل، د تورو دغه ته یې وکتل، دا یو داسې کتاب دی چې دا زموږ د فکرو څخه ډېر لوړ دی. نو هغه و چې بیا دغه یوازې د قرآن شریف اورېدلو او د الفاظو تړاو باندې ایمان راوړي. نو بیرته خبره ستاسو دا تفسیر ډېر مهم دی، تجوید ډېر مهم دی، مقامات بیا هغه سټیج دی چې بس ته مطمئن شولې چې اوس الحمدلله زما الفاظ خوندور دي او تجوید تفسیر مې دغونه سر په خلاصېږي چې هغه قرآن شریف اوس څه راته وایي، نو بیا مقام تاسو کولی شئ. سنځر صاحب که زما غږ اورې کولی شئ په لنډو کې د مقامونه په مثال کې هم راته ووایئ؟ ډېر مننه. اوس مقامات چې دي 8 مقامات دي. صنع بسحرک، صاد نون عین با سین ح را کاف. په دې څه د صاد څخه معنی مقام صبا، مقام نهاون، مقام عجم، مقام بیات، مقام سیکا، مقام حجاز، مقام رس. اوس مقام صبا داسې یو مقام دی چې دا د غم په آیاتو کې ویل کېږي. اوس د قرآن شریف چې بیا موږ خپله وایو، یو داسې دی چې په لمانځه کې ویل کېږي، بل داسې دی چې په یو محفل کې ویل کېږي، بل یو داسې دی چې تحقیق یا موږ ورته وایو مشق چې انسان په یو غټ محفل کې دغه کېږي. اوس مقام صبا چې تاسو وایاست د غم په لهجه کې، نو هم چې په لمانځه کې وایي څنګه ویل کېږي او هم چې په یو محفل کې وایي. نو د وخت د نشتون نو زه بیا هغه د لمانځه ده چې څنګه په لمانځه کې او د غم په لهجه کې ویل کېږي. ښه، صحیح ده، مهرباني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. بله دوستانو، د سنځر صاحب ښکلی تلاوت و د قرآن کریم. متاسفانه د نیټ ستونزه ده، فکر کوم او غږ یې زموږ سره پرې شو.